یو بزرگ شیطان ته وی چې یو مسله راته وکړه. شیطان ورته وی چې بزرگ صاحب زما مسلې خو ټولې داسې دي چې خلق ته کافر شي. هغه وی من يهده الله فلا مضل له، چاته چې خدای هدایت کړی هغه ته نشي گمراه کولی. خو هسې نن مې شوق پیدا شي چې د شیطان نوم یو مسله واورم. شیطان ورته وویلې چې ښه نو په خدای قسم چې ستا دومره ښه نیت دی نو زه به هم درته ټیک مسله وکړم، غلطه به درته نه کوم. وی ګوره ته خو پیرې خلق د لاسونه صفایي، خپې د ښکلوي، سجدې درته لګوي، لوی ولی او بزرگ. خو پیر صاحب یو نصیحت مې واوره چې داسې چرې ونه وی ګورئ چې زه هسې نه چې د مریدانو په غرور کې راشي چې زما لکونه او زرګونه مریدان دي او زه خو جوړ ډېر لوی سړی یم. نو وی پیر صاحب چې داسې چرې ونه وی چې زه ټکی ونه کړي او کدی اوویلې چې زه نو داسې به شی لکه چې زه. شیطان ورته وایي چې کدی اوویلې چې زه نو داسې به شی لکه چې زه. ما 6 لکه کاله د خدای عبادت کړی، 6 لکه کاله په دې ځمکه مې داسې ځای نه دی پرېښی چې زما د سجدې نه دی وتی. او یو ټکی مې وکړو، یو ټکی چې الله راته وی چې آدم علیه السلام ته سجده وکړه. نو ما ورته وی چې قال انا زه خیر منه، د دې آدم نه زه بهتر یم، زه دنه ښه یم. بس دومره ټکی مې وکړو چې انا خیر منه، زه د ده نه بهتر یم، نو زه څنګه ده ته سجده وکړم. نو الله راته په جواب کې ووی چې قال فاخرج منها فانك رجيم ان عليك لعنتي الى يوم الدين. اوزه زما د جنتونو د رحمتونو نه، او ان عليك لعنتي الى يوم الدين، ابلیسه تر قیامته پورې مې لعنتي کړې. دا انا ټکی دی ولې ووی، دا زه دی ولې ووی، ته څه که څه یم خو زه یمه. هلکه بل څوک شته د خدای په مخ کې چې ووایي چې زه؟ څوک شته؟ هغه کوم شی دی چې ته پې ووایې چې زه؟ نو زما عزیزانو دا زه ټکی چې دی نن ستا ټول ملک تباه کړو. اوس هغه زه ټکی بیا شروع شوی. هر یو چې راشي رونو زه به داسې وم، رونو زه به داسې وم، رونو زه به داسې وم. نو نتیجه به یې ګورئ، او داسې بدتره نتیجه به یې ګورئ چې الله دې امان راکړي. ما نن چا تپوس وکړو چې دا تاسو ملیانو هم سړي ودرولی دي. مال مونږ ملیانو ولا قرآن ورکړی دی چې ستا آواز به په اسمبلی کې صرف د دین د پاره وي، که نور دې ټتو کو چې یا به زه سړک جوړ کم یا به ملک ټیپر کم، ټت یې وکړو نو په دې ټکي کلمه تېره کو قرآن زه به نه وې. که دې زه ووې نو ښه به نه. نو زما عزیزانو دا زه ټکی ډېر خطرناک، او پاکستان تباه او برباد شو د زه د لاس. نن وګوره ستا په ملک کې څه اسراف شروع دی. دا بینر یې وګوره، دا پوسټر یې وګوره، دا بوتان وګوره. یو قهر عظیم نن ستا په پاکستان نازل.
دا ستا ملک دی، دا سب پلیت او بے غیرت ملک دی. ورشه الیکشن په امریکا کې وشو، بے غیرت قومه چرته د بار ملک نه هم څه سبق والی کنه. او د بدبخت بچو ټوله شپه دا د شاخه تاخه زامن را غونډ کړي او جیتے گا پیار سے بولو، جیتے گا پیار سے بولو، زما د مور میړه جیتے گا، ذرا شوق سے بولو، زما د مور پینځم میړه جیتے گا. دا د ګډي زامن چې دي په دې قهر ټوله شپه غوږونه راته وغواړه. یو لوی عذاب جوړ. اسراف څه ته وایي؟ او ظالم ملک او ظالم قومه، اسراف څه ته وایي؟ اسراف وایي دې ته چې پیسې بې ځایه خرچ کړي. په دې منبرانو کې یو ولاړ دی، مونږ ته جمعات ته درای غوښتې وي، دا جمعات کې درای نشته، ویل یو 100 روپۍ به زه چنده پکې درکړم. د هغه منبر نن 2.5 لک روپۍ خالی په پوسټر او بینر لګولې، 2.5 لک روپۍ، او جمعات له 100 روپۍ چنده ورکول. اسراف څه ته وایي؟ بے ضایع مال خرچ کول. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې د دریاب په غاړه ناشته اسراف بنه کوي. دا نن په جمعتونو کې دا بمبي چې دی ګوره دام لوی اسراف دی. زمونږ بیړه مړه مونږ هم چرته لا د سړي ځامن یو، دا جمعتونو کې دا بمبي نه دي. په یو او 10 د شلو او 10 به خرچ کی، په یو او 10 بمبرا پریدي کولاو، او چې بیا لا داسې شیخ غوندې ورته ناستي لاس دغه لکه خدای دې خونه چوړه کا خو خلاصې کا وکړه. که استنجا تکینی لګیا وي ته به وایي چې چرته کنده کني که څه بلا کوي رانه دې خرابه شي. نو په یو او 10 د شلو او 10 به تبا کیږي. په یو لوټه استنجام کیږي او 10 یو لوټه. دا بمبه دا لوی عظیم اسراف ته ستا په دې ټولو جمعات دا ټولې بې ځایه خرچ کړي. نو اسراف وایي دې ته چې سړی مال بې ځایه خرچ کړي. یو سړی تماوي چې اسراف دې ته وایي، ما ته وی چې دا مونږ ګيري مری چې کلو مالګیره چې کله کمی پیسې چې نایله په ګیره کلولو ورکه دا اسراف ده. ځکه چې ګیره کلولو باندې پیسې ځکه نه لګي چې ګیره به پرې دی کنه کله خو به نه. نو کمی پیسې چې په ګیره کلولو نایله ورکه دا اسراف ده. نو دا څومره دولت او پیسې تاسو په ملک وګورئ دا ټول اسراف. دا نن چې ستا ملک پوسټر چاپ دي چې مونږ به د غربت خاتمه کوو، د غربت خاتمه به غربت خاتمه چې دا چې خدای نه کړي د غربت خاتمه ته نشي کوي. د غربت خاتمه به صرف د خدای ذات کوي. کتا د غربت خاتمه کوله نو تا بنن خپل انتخابی نشان سیکل خپل هونډا کارت کې ګرځي، د 13 لک روپو په بنز کې ګرځي، او قوم لدی روسیه سیکل په نشانه کې اغستې دي چې ورونو که زما وسراغه په دې اسخا سیکل بسوري. تاسو خیال راځي ما توستا انتخابی نشان ما زما انتخابی نشان قرآن دے کتاب دے ووٹ ورکیا ورکا کنی سر خورخ پل بلا تورا در پسی زارک شچی چالے ورکیا ورکا وای ما سکار دے چیزتا تمینت کو موزارے بیا دے خزو خزی گردی لگی آدی لنڈری داسی لپٹیا چولی
او په دې کوسو کې بلندرې بیګاره ته چاوي دلته خزې راووتې الکان ورپسې شو ما الکان خو پرې د سپي ورپسې کړي خزې ګرځي لګي اسملک شو قرآن او حدیث او دین او مذهب او اسلام ته چې ګوره خدای پرستای چې دی جمعتونو ته تاله ولګوم او یو رانه جمعات ترانه شي او چمړ شي ويم چې خپو کې پړی واچوم هم داسم په ډیرانو غرزوم نه د خخېدو قابل دی دا قوم او نه د جمعات ته دراتلو قابل دی دا غرق او تباہ قوم دی په اعتبار د دین سره دا هلاک قوم دی بالکل صد مولا او د بزرگ د لاسه هلاک شو تباہ شو دغه مولا دی هر باطل ډلې سره مولا مرګره دی هر ډلې سره او ورته وایي چې د دې ټونه شملې خوږي یو مولا دی دلته یو مولا دی په دې ملک به ګرځېده او شریعت کانفرنسونه به کول جهاد کانفرنس به کول راشي چې کور درته وخم په 1 کروڑ او 15 لک روپے باندې کور او پیسې راټولې کړې دي په جهاد کانفرنسونو باندې پردای مور زامن جهاد ته لېګل او په خپل 1 کروڑ 35 लाख روپے باندې بنگلا جوړا نو زما زیدانو زمونږ دلاسا وہی دل کے پپولے جل اٹھے جگر کی آگ سے اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے نن زمونږ دلاسا دین تا او اسلام تا اور لگے دلے مونږ هغه لوی مسرفین یو چې زمونږ بیړه تباہ ده مونږ غرق یو د پیغمبر یو سنت تسپک قتل سړی په ټکی کافر شي مرزا بیدل یو شاعر و چای اشعار واوریدنو خیال کړي چې دا خو ډېر لوی بزرګي دا دومره خخ شیرونه ویلي چې راغه تپوس یو کو چې مرزا بیدل دلته کم خلوت کې ناشته یا جمعات کې خلق ورته خلوت جمعات نشته ده هغه وګوره مخامخ د نئی دکان کې ناشته ګیره کلای لګیا چې ورغه داسې ورته وکړه نیمه ګیره کلا و او نیمه پاتې و ورته وی چې مرزا بیدل سماری شرا میں تراشی ته ګیره کله اشعار څنګه وې غوړې زیړې خبرې کې او کله ګیره نو مرزا بیدل ورته وی چې مریش را میں تراشم لیکن دل مخلوق را نه میں خراشم ګیره کلوم خود خلق وړ نه ازاروم نو سړی ورته وی چې مرزا بیدل شما به تراشن ریش دل محمد رسول الله را میں خراشی ته چې ګیره کله ته د جناب محمد رسول الله زړه لګیا زخمی کې مرزا بیدل بیهوش پرېو نیمه ګیره کله او نیمه پاتې او بیهوش چې په هوش کې راغې نو سړی د مرای نه ونیو ورته وی جزاک الله کې چشمم باز ساختی جزاک اللہ کے چشمم باز ساختی مرا با جان جان ہمراہ ساختی وسڑیا خدای دی تعالی ډیر لوی جزا در کی خدای دی در سره ډیر نیکیو کی تا خو مال داسې نصیحتو کو چې په دې عمل کوم د جناب محمد رسول الله سره دی ملاو کړم نو عزیزانو نن ستامل ټول اسراف ټول ملک اسراف په واده کې وګوره ټول واده اسراف په مړی کې وګوره ټول مړی اسراف هیڅ پیسې د ملک او د قوم چې دا په خپل ځای کې نه لري که حکومت ده سیاسی رشوت په تور باندې د قوم او د ملک خزانه تباہ او برباد کړه که د قوم سره پیسې او دولت دی بے ضایع به کروڑونه او لکونه روپۍ لګي دلته د یو سړی کور جوړ دی 75 کروڑ روپۍ په لګي دي کروڑ پیژنې
کروڑ پیژنې 15 کروڑ روپے په یو کور لګېدلي 15 کروڑ مونږ جماعت جوړولو ورته مې وی چې هلکه دې کې څه چنده ورکه ماته وی ملا صاحب لوږې ووالم لوږې ویلو والم ویل تا خو به بېګا روټۍ خوړلي زه بېګانې وګیم 15 کروڑ روپے په کور دا ستا د ملک حال اوس دغه کروڑ پتیان او لک پتیان او عرب پتیان روچت شي په دې غریب قوم څه لوبې کوي لګیا نو بلا ورځ مې یو جلسه کې وی مال والله العظیم چې تاسو ټول به جنت ته ځئ ټول د عوام به ټول جنت ته ځي او مونږ به دوزخ ځکه چې مونږ څه وایو هغه کوو نه وینام یو څه ده او عملم بل څه وی واعظان چو جلوه به محراب و منبر میں کند چون به خلوت میں روندا کار دیگر میں نو اسراف دے توائی چې مال و دولت سڑے بے ضائع خرچ نن ټول ملک اسراف کون کے اس د اسراف کون کی سزا بچی کم سڑے چې اسراف کئی د سزا بچی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائلی دی ان المسرفین فی الدرک الاسفل من النار اسراف کون کی بپالان دی تاختج جہنم کے پراتے عزیزان اور لان دی تاختج جہنم تا او یا کروڑ کالا بزل دے لان دی تاختج او یا کروڑ کالا دا اغا جان یو کروڑ دا دی دنیا سل کروڑا دا اغا یو لک دا دی دنیا سل لکا دا اغا یو کال دا دی دنیا سل لکا دا اغا یو ورز دا دی دنیا سل لکا ورز نو اویا کروڑا کالا لان دی تاخچے دا جہنم تب مزل او دا یو جہنمی دا بدن بدم رغٹ شی چې د یو اوږې نه به تر بلې اوږې پورې 1500 کاله مزل دا به د اسراف کوونکو انجام نو الله دې امان راکړي عزیزانو څه حال په دې ملک روان دی 2 هلاکت ستا د ملک په سر ولاړ دي 2 هلاکت یو مشرق او یو مغرب پاک رب دے کرم و مہربانی ہوگی مونږ به مشغول یو د الیکشن په مزو کې او اسنه چې یو عظیم قهرم په سر مسلط شي په ځان پویم نه یو د بل قهر لاندې چرته را قوم ټول اودو په عذاب گرفتار دي نو د دې وجنا د رسول الله صلی الله علیه وسلم مشن چې د قران کریم د نزول په وخت کې هغه داو چې صحابه ته د دې ترغیب نه ورکولو چې عزیزانو چې تاسو مسلمانان شئ نو زه به درته کورونه ښه جوړ کم یا د جنیجو غوندې به درته یم چې سات مرله سکیم چې د چا کور نشته کور به کور د خپل کور یې مران شو ورپس سات مرله سکیم نو تعلیم بالغان هغه دا نو تعلیم بالغان داو چې وحدو ربکم اے قوما اللہ یوم منئی شرک مکوئے ځکه چې ان الشرک لظلم عظیم د خدای سره شرک چې دی دا ډېر لوی ظلم ځان ته زه مه وایئ ځکه زه د خدای خاصه ده په قیامت کې به ټول ګناهونه معاف شي که شرک دې کړی یو توبه وباسي وغیره وغیره لیکن دا ځان ته چې چا زه ویلي دا گناہ به ترغه نه معاف کیږي چې ترسو په سړی الله جهنم ته نه لېږي نو زه مو وایا هر وخت دا وایا چې انت الهادي انت الحق ليس الهادي الا هو خدای هیڅ نشتا هیڅ نشتا لا هیڅ نشتا
مگر کدینو څوک دی الا الله بل تشتا اس د لا معنا دا اس نشته الا مگر ته ځکه یو ورځ په دې کائنات قدرت راولي چې کل من علیها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والاكرام اور سب ختم ويبقى وجه ربك ذو الجلال والاكرام استاد پروردگار ذات به باقی نو د دې وجنا عزیزانو کوشش کوئ د اسراف نه ځان بچ بے ځای پیسې م لګوئ زمونږ د وسه خو دغه کېږي چې دا سم واورېده او څه وویلی شو واخر دعوانا ان الحمدلله